چې دا به څه کېږي ما سره خو په عمر کې چاته داسې نه وشوی ما به چې ته په عمر کې قرباني نه ده پرېښې خو بس نصیب راوسته نو راځي خفګان مه کوه دا پکې راځي او دا خو پکې راځي بچې خو لکه سم دم سازوی که نه یکدم راپروزي او مړ شي دا به څه کېږي دا وله نه وخه که نه نه که نه راځي ستا وشوه څنګه وشوه ستا قرباني وشوه بس ستا خو نیت کړی چې هغه مړ شو په دې کې ستا څه ګناه ده سرپدلیږه ټایم خیال نه ساته که نه مړ شو حلال خو نه که که نه مردار شو نو زما په دې کې څه ګناه راځي ما خو د دې لپاره کولې چې زموږ څاروی او دا دوی ده الله به یې ښه کړي ځه لکه څه ګورې په ایمان چې دا ګټه ده له دې سر نه راوړم او دا سر ده له ډډوله کومه ګورې د مخې نه مې پناه چاسې مې زړه خفه دی ما خو یې په ښه سوچ کوم ځه که نه ځه که نه ګورې ځه په ښه سوچ ورکوو ځه دا ښه سوچ ته ځان سره سنبال که سرخوللي يه څه کوله دا راله تېرې په زخمونو باندې مالګې ډوډۍ ځه که نه ستا وشوه راځي دته د خیال دی وشوه خو تا د سیند غاړې ته وغورځولو د ګوره راځي بله خبره ته کومه وایه خپلو کې مشوره کوو ټنشن به یې ختم شي د دې خبرې ستا ښه دا خو هسې مړه شوه که نه که زما منې که نه سرمن به دې ایستلی وې د سرمنې 3,000 روپۍ ځان له شوې خپې به دې پرې کړی وې په 3,000 روپۍ باندې 4 خپې دي دوه او درېیمه ده د دې کولمو په دې منځ کې د دې لرې په خوا کې د پړپوش نه لاندې یو بل شانته پروت دي زرخانې ورته وایي بتروجي هغه ځانه په 14,000 روپۍ ده دننه پکې د سرو ګوتمي د مړ څاروي نه دار چې وباسي نو راځي خلک یې د مړ څاروي نه وباسي د ژوندي نه خو یې څوک نه وباسي سرخوړلي هغه چې کله خلک حلال کړي نو بیا یې وباسي دا خو حرامو کې راځي وځه مازغه راله نور مه خرابه وځه کښېنه راځي کښېنه راځي نو بس دا خو پکې راځي مونږ خو د ښې لپاره سوچ کوو مونږ خو ویل دا دوایي ده د دې لپاره بیماره ده او مونږ یې قدر کوو نو لکه به ښه شي دا ورځ ولي نو ګیاګانې به م خوري بوتاوې به م خوري اوبه به م څښي وځه مازغه راله نور مه خرابه وځه یې قرناته ګوداوسې اوس ماله مشورې راکوي د ساتلو نه دی د خیال ساتلو نه د ګیا راوړو نه اوس راځي ماله مشورې راکوي السلام علیکم خیر اسلام یې څنګه دی خیر دی جوړ امن دی ټیک ټاک دا راته ووایه که نه چې سخت کال به قرباني کوې او که نه یاره قرباني حقوق خو بل یو کار را سره شوی دی څنګه هغه داسې کار را سره شوی دی چې مونږه قربانۍ له یو خوانده راغشته ده او یاره هغه بیماره شوې ده وایم بلکل دا نه پریشانه کړم چې دوی سره به کوو زه یاره داسې حساب دی که نه چې زه هم په سهار وډر نه پوهېږم کنه زه به سره تللی وم او علاج به مې موله کړی نه چې ډاکټر ته نه معلوم چې ورشم ولی ډاکټر خو راته نه دی معلوم خو یو بل کار دی د ساده ګل دی غوام بیماره ده نو بیا نو دا یې چل وکړه که نه چې پته لږه هغوی ورسره سلوک وکړه هغوی سره ورشه او مشوره به درله درکړي نه نو د هغوی غوا بیماره شوې وه او که نه بیماره شوې وه نو ټیک ده او ټیک شوې ده او که نه نو ساده ګل ده ساده ګل ده ورشه ورته یاره بیا غوام بیماره ده هسې نه چې مخکې وه چېرته مړه شي یو کار دی یاره اصل کې را څاروي ما په خپله اخیستی دي او د 2 کسان یې سره پکې نو زه یم چې د په بل غم ونړم بیا بول دا پیسې کوم ځای کې را پیدا کوم نو چې په څاروي نه پوهېدې نو ولې ځان نه قور ناسازه نو ما خو ټیک راستی وه خو کور کې ورته ښځو چې د ګډوډ خوراک یې ښودلې بس هغې سره زما خرابه شوې ده بس یو ټور دی دا چې د قربانۍ ساروي به ډېر زیات خیال ساتي د ځان نه بیا هم خیال ساتي ثواب یې په ډبل دی زه ټیک او زه بس ورشه ستا د ګل له ورشه ښه زه څنګه او خپله مسله ورته بیان کړه پیاز کې ما سره خوشحاله شي ساده ګل کوم ځای ګوري یا وای خو هغه را روان دی ورګم دله وردم وردنه تاسو کوم دغه چې دوی څاروي به سره ښه شوي دي زه به ترې تپوس وکړم زما څه ګناه وه ما خو له ښه سوچ کړی و
السلام علیکم سارا ګله السلام علیکم څنګه دې روغ څنګه ښې دې جوړ بهتره ټیک ټاکي شکر الحمد خیر دی لله زه خو تا پسې په ګرځېدو مې راپسې خپې ماته شوې ته یار په موټر سایکل باندې ګرځې ته خو ما چاته پیدا نه کېږي نو په موټر سایکل خو رالم دا موټر سایکل نیکلي تیل نه خوري د موټر سایکل خپې ورسې ماتې شوې مړه خبرې پرېږده یار یو تپوس مې نه کوو یار وایه داسې کار شوی دی چې موږ قربانۍ له یو سخوندر اخیستی دی مبارک شه خدای دې خوشحاله وایه ما دې مسخره دیږي خپې ښه مړه څه بدل راولېږم دا خلک د الله په نوم ټوله ورکوي خو دا مې درته وي چې یار هغه سخوندر مې بیمار شوی دی نو په لار کې شوغیب مخې له راغی ما ورته ویل چې ډاکټر راته وښایه نو هغه راته وویل چې ساده ګل دې مسخۍ بیماره وه که نه نو هغوی ول علاج وکړو ټیک شوه نو ما یې مالم څه مشوره راکړه چې اسخۍ مې ټیک شوه او که نه زموږ سړی بیمار و زه یې مشوره در کومه که نه داسې کار به وکړې که نه چې د خاورو تېل لیټر پټرول او لیټر ډیزل دا به درې مڼه مکس کړي صحیح ده دا چې درې مڼه یې مکس کړه که نه لیټر ښه 3 لیټره شو ښه سخوندر به ودرې ښه امید روله او بس دا خولې به ولې داسې کې پړې به کړې بار راکاږي او په خپله به خولې داسې کړي چې دلته حسابېږي نه نو واپس راتوېږي نو بوتل به ولې داسې خولې کې ور واړې چې بوتل دې خولې ته ور واړو که نه او دغه 3 لیټره مال دې پې ووهو تېر یې کړو ته ووایو مړ خو به چې سهار راپاڅې که نه ټیک ټاک په پرته وي والله چې دې منم یار نو دې سره به څټ شي دا کورنی علاج دی ښه نه نو ټیک به شي ته بېغمه شه زمونږ غم ډېره سخته بیماره وه ورځه چې ډوډۍ له سره کې دا خبرې دی په مزه کوو سکون نه موره ما مړه دې پرې خوبونه دې زړونه ما خپل आवाज ما مزه ښکاري ده نو یو لیټر د خورو تیل یو لیټر پټرول یو لیټر ډیزل یې نه ګران دي خو کار صحیح کوي دا قربانه سروې نه چې پرسو کېږي پروا نه کوي غواړې ما دې به پړپوس راوېږي هر څه به راولېږم خوشحاله شي مهرباني یاره والله چې مشوره مې دې ومنله ساده ګوله نور قمقلې خو خبره دې ټیک ده اجمالیا د ګوسو ته خیال کوه ګورې دا مې د قربانۍ څارونه ساتلي دا دنه څوک یو نسي هسې به ونې ونې شم ته به دغه شان ویښي او خلکو به درنه وړي دا خلک تا ته نه دي معلوم کارېږم ګوره چې یخ شي د ګرمۍ ترې خیال دی دا کوم مال دی اور دی اور طبعي د مړه دا زموږ د عملونو السلام علیکم مرتقي خان وعلیکم سلام وعلیکم السلام سلام علیکم د فرعون جبې دا مرتقي خانم ماله به نن یو حقیقت فیصله کې بیا ما ډر کوه ډر د سړي سر راته ښایي چې ککری در لورانو بیا مرتقي خان داسې کار شوی دی چې ساده ګل لاله د قربانۍ څاروي وژلي دي څه په غریبۍ او په عاجزۍ مغش شو د دې خبرې فیصله به لاله کې لکه دا ولې دا غږ ستا د څاروي سره څه کار دا خو زم به مګر چې خدای دې تباہ برباد کړي ولې لا دا نقصان راکړي ته به راسره د هغوی کوڅې راځي او د دې خبرې البلا راته ووایه چې ډزې پې کړی په کوڅه کې والې څنګه وژلی دی دا چې ته ما سره هلته لاړ شي د هغوی کوڅې ده او پلار یې مروباسي او ساده ګل هم روباسي دا فیصله به هلته کوو دغه حال دی که نه یاره خو بس دا مازغه مې نه دی اور اخلي اور خیر اوس په یو بور واچ جماعت هله اوس که خدای به خیر وکړي راځه راځئ جي خو خان یو خبره ته کوم حق فیصله به کې حق لکه ما کله ستاسو ناجیده فیصله کړې خو خبره ما ته پرېږدی بیا خان کار داسې د 7 کسانو حصه ده پکې په ګډ غم یې اړولې به هلکه دا خو ده دونه زیاتې کړی دی که نه ګوره د قربانۍ د څاروي خو به ډېر خیال ساتي دا خو بختور شی دی او د الله د رضا لپاره خلک کوي راځه مرچکي خانه د باقي خبرې کوو راځئ جي ته غم مه کوه او که خبره ورانه وکړه که نه په دې خولې کې به یې دله مچان وبلومه زه ورته ور وم اواز کوه ونچګل کاکا ضرور دی ونچګل کاکا روزه په شرمونو خو راسم مو شرمولو سلام علیکم وعلیکم سلام بخیر مرتقي خان څنګه زه خو ښه یم خو ته ښه یې شکر دی خیر شه تاسو مرچکي خانه داسې کار دی که نه د 10 بیلیون به تپوس کړو او د 10 بیلیونه څاروي وژلي دي دا فیصله به رالګي او یا به دلاله 6 لکه روپۍ دي دا راته ووایه که نه غونچګل کاکا چې ستا دا زوی داسې عبدالقدیر سینداد دی چې دی په پردو میخو باندې د ساینس او د فزیکل تجربې کوي ته ودرېږه ژاله که نه مسلې نه خو زه نه یم خبره مسلې نه به د خبرو زوی څه شو یا به 6 لکه روپۍ راکړې د 7 کسانو حصه ده را سره او هغه سخوندر یې لاله وژلي ټولې کسې رابارې که زر دوست کا زر روزه که نه رو دا لکه زره اوس پې پته ولګي دا څه تل کوي دا وګوره ماله په ګیله راغلي دي
ته ودرېږه دې خوا سلام علیکم. وعلیکم سلام. نه زه تا نه یو تپوس کوم دا تا ماله څنګه مشوره راکړې وه وی ولې دماغه سخوندر خو مړه شوه ها څه چل دې کړی دی داجي ګوره صحیح مسلمان هغه دی که نه چې بل مسلمان له ځان له څه خوښوي هغه بل مسلمان له هم خوښ کړي. زه په تا باندې خفه کېږم ته ما پسې راغلې ته وې زمونږ سخوندر ناجوړه دی داجي او ما له مشوره راکړه چې زه ورسره څه وکړم نو ما چې ناجوړه دی دا خو د قربانۍ څاروی دی مخکې زه خبره کوه دا د قربانۍ څاروی دی خیل به ساتي داجي ما ورته وویل مال پټرول او ډیزل او د خاورو تیل به خپل منځ کې مکس کړي نو چې دې مکس کړو نو بیا به یې خولې ته ورواړې چې سهار راپاڅي ټیک ټاک به وي ښه ده نو ټیک ده که نه تا دې خپلې له ورکړي او نه ورسره ټیک شوه نه هغه ورسره مړه شوه ها سید خلیل یا ته ماته دا ووایه که نه چې څنګه ورسره مړه شوه زموږ څاروي داجي زه ته ما ورته ویل که نه ویل پټرول ډیزل او د خاورو تیل نه به خپل منځ کې مکس کړي خو به شلقې تیارې ده نو بیا به میخې راورکړي چې مچان پې نه کېږي نه سید خلیل یا ما درته څنګه یاد کړی تا ما ته ویل به ورکړي نو ورکې داسې سید خلیل چې ما درته وی دا به سرمنې له ورکې چې په سرمنه باندې مچان نه کېني کیسې پرېږده خو غونچه ګل کاکا اوس به څه کوو نو تا ورته ورړولي وو او داسې چل دی که نه چې په ده راباندې کې چې دا سرمنه م غوړه شي ورکانو